د ولسمشرۍ ټاکنیزو ناندریو او له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان نامناسبو اړیکو پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی دی. د کندهار د کرنې رئیس وایي کرنیز تولیدات زیات خو روان خراب سیاسي وضعیت د سوداګرۍ ترڅنګ کروندګر زیانمن کړي او حاصلات یې مارکیټ نه لري. سیاسي وضعیت به خاص کر زموږ همسایګانو سره زموږ د میوه‌جاتو دپاره لوی مارکیټ چې دی هغه پاکستان دی او همدارنګه هندوستان دی. زموږ د همسایګانو سره سیاسي روابط ښه وي نو دا زموږ په اقتصاد باندې او همدارنګه زموږ په صادراتي توکو باندې مستقیما اغیز لري. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر وایي د کرنیزو محصولاتو لپاره یوازینی مارکیټ پاکستان دی، خو د حکومتونو ترمنځ یې ناسمې سیاسي اړیکې د دې سبب شوي چې ډیر کله افغان سوداګر په دغه مارکیټ کې هم زیانونه ګوري. موږ بدبختانه هم دغه دوه مارکیټ لرو چې یو هندوستان او پاکستان دی. هغه زموږ میوه کال په کال ډیریږي نو پر دې دوه مارکیټو باندې زموږ میوه تبن بالا ده. که موږ بل مارکیټ دریم او څلورم او پنځم مارکیټ پیدا نکړو زموږ میوه پر دا دوه مارکیټو باندې بالا وي. په دغه ولایت کې کروندګر وایي حکومت په ټاکنیز کړکېچ کې راګیر دی او دوی یې هیر کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د عامو خلکو ژوند ته دې هم پاملرنه وکړي. تجارت نشته، هر سړی پوهېږي که تاوان کوي که ګټه کوي بلا د خپل شی خرڅوي، که په نیمه بیه ورکوي که په پوره بیه ورکوي. حکومت خو نه د اقتصاد خپل معلومېږي چې په افغانستان کې دا 40 کاله کېږي هغه په بل کار اخته دي، موږ په دې کار اخته یو. دا واغه نه سره کېږي. نه خوارۍ سته د شی سته بالا پالتو دورې سره زغلو 100 وګټو بالا هم دغه روزي د اولاد وړه ورته په راوړو یا په میټ ورته په راوړو په 10 ورځو کې بیا یو ورځ خواري پیدا شي ګای وخت نشي پیدا. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما له ټاکنیزو ډلو غوښتنه کړې وه چې ناندرۍ د پای ته ورسوي او د خلکو ژوند ته دې پام وکړي.